الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه په دغه وخت کې به هر شی خپل دفاین بهر کوي که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها دا ځمکه چې دا بخپل دفاین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی ځمکه کې چې څه دفاین دي دا څومره بني آدم چې پکې ښخ شوي دي یا نور هر اشیا چې پکې دا به ټول بهر راوغورځي روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بهر راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان ملایکې به آواز وکړي چې یا ربه دا څوک خلق دی وای به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه و تللی نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي اوس خپلو لاسونو او خپلو خپو ته کتل پکار دي چې هسې نه چې دغه ډله کې مونږ نه شو چېرته زمونږ لاسونه چېرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چېرته سم کار پسې نه ځي ټوله ورځ زمونږ خپې چېرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي یا الله دا څوک دي و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه و تلي د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار نن وګوره هر سړی آرام خور په دې ملک کې تاسو که نظر اوس غلی وای نو الال خواره به درته هغه خلق هم ښکاره نه شي هغه خلق چا 15 زره تسبیح ورسره او په خلوتونو کې ناست ځکه د هغوی خوراک هم چې دی زمونږ ګټه ده نو مونږ خو یو مردار خواره د شرابو تجارت مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په شکرانه کې ورکو د هیروین او د پوډرو تجارت مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په نظرانه کې ورکو غلا او ډاکه مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو نو حلال خواره هغه خلق هم نه دي په جماعتونو کې چې کوم حضرات ناست دي د دې خلقو خوراک هم ستاسو ګټه ده نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده نو لا محاله دا هم غریبان حرام خوار دي زه دا تپوس کولی شم چې هلکه ستا د کوره وظیفه راغله دا دې په څه ګټلې دا دې کوم ځای نه راوړې ستا د کوره ترکاري راغله دا دې کوم ځای نه پخ کړې ده زه دا تپوس کولی شم نو عرض مې دا و عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو
چې د قیامت پر ورځ مکه مونږه بار را غورځي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې بم د خولې نه وځي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خاخکړي به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې. یا الله دا څوک و بدا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول، د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چې راغی نو منځ به نه کولو. نو چې کم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي.